سلامونه وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا د مالي مرستو ځنډېدل په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي. د رسنیو سره د طالبانو د مخالفت دوام دغې ډلې د بیګم راډیو خپرونې وځنډولې. په پروان کې د مقاومت جبهې 2 غړي له طالبانو سره په نښته کې ووژل شول. د امریکا او اسرائیل د مشرانو کتنه ټرمپ وایي امریکا به د غزې تړانګه ونیسي. او د سویډن په یو ښوونیز مرکز کې د ډزو له امله 10 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. امریکا د مالي مرستو له ځنډېدو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به له 9 میلیونو ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د څه باندې 600 ګرځنده روغتیایي ټیمونو د کورنیو د روغتیایي کلینیکونو او د مشورې د مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د چا په وینا دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه مور د امیندوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ عوارضو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. بل پلو دغه بنسټ یادونه کړې چې په پاکستان کې به څه باندې 1.1 میلیونه کسان چې 1.2 میلیونه افغان کډوال هم پکې شامل دي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مالي مرستو ځنډېدو په افغانستان کې د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د بیګم راډیو خپرونې له نشراتي تګلارې د سرغړونې له امله ځنډول شوي دي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ادعا کړې چې بیګم راډیو د فعالیت له جوازه په ناوړه استفادې سره له نشراتي اصولو سرغړونه کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ادعا کړې چې دغه راډیو له هېواده بهر یوې تلویزیوني شبکې ته خپرونې جوړولې. په خبرپاڼه کې راغلي چې د دې راډیو د فعالیت د دوام په اړه به وروستۍ پریکړه د شواهدو او اسنادو تر څېړنې وروسته وشي. په همدې حال کې اشتسوب ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د طالبانو د استخباراتو مامورینو او د اطلاعات او کلتور وزارت کارکوونکو په کابل کې د بیګم راډیو پر دفتر چاپه وهلې او وروسته یې د دې رسنۍ له کارکوونکي پوښتنې ګروېږنې کړي دي. سرچینو زیاته کړې چې طالبانو د بیګم راډیو په دفتر کې دغه ښځینه خبریالانو او 2 نارینه کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه، اسناد او ګرځنده تلیفونونه د ځان سره وړي چې هیڅ ډول مدیریتي دنده یې نه لرله. سرچینې زیاتوي چې طالبانو له چاپې سملاسي وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او یو ځل بیا یې ادعا وکړه چې دغې راډیو پر ګڼو سرغړونو سربیره په بهر کې یوې تلویزیوني شبکې ته پروګرامونه او محتوا چمتو کوله. په پروان ولایت کې ځایي سرچینو د طالب جنګیالیو او د افغانستان د مقاومت جبهې ځواکونو ترمنځ د وسلوالې نښتې خبر ورکړی دی. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته تایید کړه چې دا نښته د دوشنبې پر شپه د چاریکار ښار په جنګل باغ سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا له نښتې وروسته د مقاومت جبهې 2 غړي وژل شوي او 3 نور نیول شوي دي. وژل شوي کسان لال محمد او ایاز محمد نومیدل، خو د نیول شویو کسانو هویت لا نه دی څرګند. سرچینو څرګنده کړې چې د مقاومت جبهې غړو غوښتل چې د طالبانو پر لومړۍ امنیتي حوزه برید وکړي، خو د طالب جنګیالیو له کمین سره مخ شول. د مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې د جبل السراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم د مقاومت جبهې 2 غړي وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په یوه خبري ناسته کې اعلان کړی چې متحده ایالتونه به د غزې تړانګه ونیسي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ ادعا کړې له میاشتو څېړنو وروسته دې پایلې ته رسېدلی چې د غزې تړانګې کنټرول په لاس کې واخلي. د امریکا ولسمشر ویلي په دې اړه یې له باخبره کارپوهانو سره خبرې کړې دي. هغه ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به غزه ونیسي او هلته به د اقتصادي پراختیا بهیر پیل کړي. له بلې خوا نتنیاهو په دې خبري ناسته کې ویلي چې د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره د اعظمي فشار د تګلارې په برخه کې له ټرمپ سره موافق دی. هغه زیاته کړې که ایران په دې برخه کې رښتینی وي نو دی له تهران سره سولې ته چمتو دی. د یادونې وړ ده چې دا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیلولو وروسته په سپینه ماڼۍ کې له یوه بهرني مشر سره د هغه لومړۍ کتنه ده.
د سویډن پولیسو اعلان کړی چې د دغه هیواد په یو ښوونیز مرکز کې د ډزو له امله د بریدګر په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا پیښه د سې شنبې په ورځ په اوربرو ښار کې شوې ده. د راپور له مخې په دې پیښه کې 6 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې یاد ښوونیز مرکز د لویانو و. تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی څرګند شوی او د اوربرو ښار د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې بریدګر له کومې ډلې یا بانډ سره تړاو نه درلود. تر اوسه هیڅ کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سویډن پولیسو دا پیښه مرګونې او بېسارې بللې ده. قدرمن لیدونکو، د دې مهال مهم خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم.